د خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی د انتظامی او مالی چارو چلولو لپاره د کمیټې ټاکنه. د ټرانسمیشن کمپنی جوړېدو سره به صوبه کې د بجلی نظام غوره شي. د توانایي او برېښنا د سکرټري نثار احمد خان په صدارت کې د بورډ آف ډایرکټرز غونډه. د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل صوبه کې د بجلی د تقسیمولو او خورولو د نظام په غرض خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی KPTNGC جوړه کړې شوې ده. د دې کمپنۍ د انتظامی او مالی چارو چلولو لپاره HR فاینانس کمیټې وټاکل شوه چې خپل سفارشات به ډیر زر وړاندې کوي. د دغه سفارشاتو په رڼا کې به د توانایي د شعبې تجربه کار او سینیر افسران کمپنۍ کې لګولي او تعینات کولی شي او د کمپنۍ د لپاره به بزنس ماډل جوړي چې ورسره به په بیلابیلو منصوبو د عملی کار آغاز کولی شي. په دې لړ کې د KPTNGC د ډایرکټرانو د بورډ 11مه غونډه د بورډ د چیرمن او د توانایي او برېښنا د سکرټري نثار احمد خان په صدارت کې وشوه. د کمپنۍ د چیف ایگزیکټیو محمد ایوب په شمول د بورډ غړو د توانایي مشیر طلا محمد، د توانایي سپیشل سکرټري عرفان الله، د توانایي ایډیشنل سکرټري شاه فهد، سپیشل سکرټري عبدالحسیب، د خزانه محکمې ایډیشنل سکرټري آصف رشید، د PND چیف کامران خان، د پیډو ډایرکټر HR اینډ ایډمن محمد ادریس خان خټک او د توانایي ډیپټي سکرټري اعجاز خان غونډه کې ګډون وکړ. په دې موقع د بورډ چیرمن ته د کمپنۍ د انتظامی چارو چلولو لپاره د سټاف د ټاکنې په شمول د مالی معاملاتو په هکله د پیشرفت په لړ کې معلومات ورکړل شو. د بورډ چیرمن نثار احمد خان د مروجه قوانینو په رڼا کې کمپنۍ لپاره د ګاډي او نورو ضروري څیزونو په اخیستو زور ورکړ او خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی د صوبې د بجلی نظام بهترۍ په لور یو ستر ګام وګرځولو. د توانایي سکرټري او د کمپنۍ د بورډ چیرمن نثار احمد خان دا عزم ښکاره کړ چې خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی به ډیر زر د پیډو د مکمل شوو منصوبو نه د پیدا کیدونکي ارزانه بجلی د ترسیل یو نوی تاریخ جوړ کړي چې د صوبې او د صوبې د ولس د لپاره به د یو اعزاز نه کم نه وي. غونډه کې د توانایي ډیپټي سکرټري اعجاز خان ته د کمپنۍ د سکرټري د اضافي چارج ورکولو منظوري هم ورکړل شوه. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پیښور.